بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو او تویستمې برخې ته مو هرکلی کوم. وروستی امید. د شپې له ویده کېدو نه وړاندې دا څو ځلې له ناراینداس نه پوښتنه وکړه چې جیرام ولې رانغی، خو هغه هر ځل دا ځواب ورکاوه چې په ښار کې د هغه ډېر دوستان دي، چا به ورسره ستون کړی وي. داسو ته جیرام ویلي و چې زما تر راتګه به د ناراینداس له کور نه نه وځي. سبا ته یې هم د جیرام په خوله جبران عمل وکړ. ماښام نږدې و چې ناراینداس راغی او دا خبر یې راوړ چې جیرام یې له یوه بل عرب بندي سره په قفس کې اچولی او په ښار کې یې کوڅه په کوڅه ګرځوي او سهار ته به یې له لمر ختو وړاندې د ښار په یوه څلورلارې کې غرغره کوي. معلومه سوې ده چې هغه په ډک دربار کې د راجا بې احترامي کړې ده. دا څو چې دا واورېدل ښار ته یې مخه وکړه. خلک د ښار په یوه ګڼه ګوڼې برخه کې د بانس د لرګیو په یوه لوی قفس ورټول سوي وو. دا څو په خپلو مضبوطو مټو خلک یوې او بلې خواته کړل او ځان یې د لرګیو پنجرې ته ورساوه او په قفس کې د زبیر او جیرام له لیدو نه وروسته بېرته په شا شو. لږ وروسته هغه په آس سپور د ځنګل په لارو روان و. په ښار کې تر نیمې شپې پورې له څو تنو پهردارانو پرته نور ټول خلک خپلو کورونو ته ولاړل. جیرام زبیر ته په ځنګل کې د خالد، ناهید او مایا کیسه اورولې وه. څو پهرداران ویده وو او نور له قفس سره نږدې ناست وو او خبرې یې کولې. زبیر له جیرام نه پوښتنه وکړه هغه دسمال چیرته دی؟ جیرام ورته وویل هغه زما په مټ تړلی دی، خو زموږ لاسونه خو تر شا تړلي. کاشکې دا څو زموږ په حال خبر سي. زبیره زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. زبیر وویل وپوښته. جیرام ورغبرګه کړه موږ به له لمر ختنه وړاندې غرغره کوي، اوس تا ته تر هر څه وړاندې څه شی سترګو ته ولاړ دي؟ زبیر وویل زما په زړه کې یوه خبره ده او هغه دا چې ما تر اوسه د خدای جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوښۍ لپاره په دنیا کې څه مهم کار ونه سو کړی. جیرام وویل ته خو له مرګه خامخا ویرېږې؟ زبیر وویل د یوه مسلمان د ایمان لومړنی شرط دا دی چې له مرګه به نه ویرېږي. د ویرې ګټه څه ده؟ که انسان هر څه وکړي چې کومه شپه یې په قبر کې وي نو خامخا به قبر ته درومي. که زما د ژوند ګړۍ پای ته رسېدلې وي نو په ژړا او اوښکو تویولو یې اوږدولی نه سم، خو زه په یوه شي خفه یم. زه د یوه سپاهي لپاره داسې مرګ مناسب نه بولم. جیرام وویل زه تر اوسه په دې فکر کې یم چې موږ ښایي له دې سزا وژغورل سو. کله په خیال کې راسي چې اوس به دغه ښار په یوه ټکان د خاورو یوه ډیرۍ سي. کله په ذهن کې راوګرځي چې له اسمان نه د خدای جل جلاله یو استازی راسي او راجا ته ووایي چې دغه بېګناه دی، پرېږده که نه نو ستا په خیر به نه وي. کله کله په خیال کې راسي چې ښایي د سیند دریاب مخه بدله کړې او په دیبل ور برابر سي او د دیبل د ښار ټول خلک راووځي وارخطا سي او په یوه او بله وتښتي. یو څوک راسي او موږ ټول خوشي کړي. تا ته خو دغسې خیالونه په ذهن کې نه درځي؟ زبیر وویل نه، ما داسې خیالونه نه پریشانه کوي. زه یوازې دا سوچ کوم چې که خدای جل جلاله زما ژوند غواړي په زرګونو لارو به مې وژغوري او که مې ژوند پای ته رسېدلی وي نو هېڅ تدبیر مې نشي ژغورلی. جیرام وویل زبیره کاشکې ما هم ستا په شان فکر کولی سوای، خو زه ځوان یم او ژوندي پاتې کېدل غواړم. ته هم ځوان یې، ستا فکر زما نه بیا بېل دی. زبیر وویل که ته هم زما په شان فکر وکړې نو په زړه کې به ارامي او ډاډ محسوس کړي. جیرام ځواب ورکړ دا زما د وس خبره نه ده. زبیر وویل جیرام زما یوه خبره منې؟ جیرام وویل څه خبره؟ زبیر وویل تر سهار ډېر وخت نه دی پاتې، ښایي زما او ستا د ژوند لږې شېبې پاتې وي. زما په زړه یو بار پروت دی، که ته وغواړې زما د زړه دغه بار لرې کېدای سي. جیرام وویل که په دې قفس کې زه د تا لپاره څه کولی سم نو تیار یم. زبیر وویل جیرام موږ د ژوند څو منزلونه شریک سره ووهل. زه نه غواړم چې له مرګ وروسته د دواړو لارې بېلې سي. زه غواړم چې ته مسلمان سې. که ته اوس هم کلمه ووایې زما د تیرو ګناهونو کفاره کېدای سي. اوس دومره وخت نسته چې زه د اسلام ټولې ښېګڼې درته بیان کړم. کاشکې ما په کښتۍ کې دغه ذمهواري احساس کړې وای. که ته زما خبرو ته پام وکړې نو زما باور دی چې ستا غوندې نیکزړي او رښتوني دوست ته د لارښوونې زیات ضرورت نسته. جیرام وویل که ستا خبرې ما د مرګ له ویرې بې پروا کولی سي نو زه یې اورېدلو ته تیار یم.
زبیر وویل اسلام د انسان په زړه کې یوازې د یوه خدای جل جلاله ویره پیدا کوي او هغه نور له هر ډول ویرې نه ژغوري. واوره. او بیا زبیر په ډیر لنډ ډول د اسلام په تعلیماتو رڼا واچوله. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات یې بیان کړل. د صحابه کرامو رضی الله عنهم په سیرت او اخلاقو وغږېده او د اسلام د لومړنیو ورځو حالات یې بیان کړل. په پای کې زبیر د اجنادین، یرموک او قادسیې د غزاګانو پیښې یادولې او جیرام داسې احساسوله چې ټول عمر په یوه تیاره غار کې د سرګردانۍ وروسته په یو ټوپ اوس د دنیا تر ټولو لوړې څوکې ته ختلی دی. د هغه په سترګو کې د امید رڼا وځلېده. د شپې په وروستۍ برخه کې جیرام د کلونو عقیده پرېښې وه او د اسلام په دایره کې شامل سوی و. زبیر ورته وویل اوس ووایه زړه دې سپک سو او که نه؟ جیرام وویل زما په زړه کې یوازې یوه اندېښنه پاتې ده چې ما د مرګ په درشل اسلام ومانه. کاشکې ستا په شان مې لمونځونه کړي وای او روزې مې نیولې وای. زبیر وویل یو مسلمان له خدای جل جلاله باید مایوسه نه سي، هغه هر څه کولی سي.